अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अबासिन खबर जैम शहीद जान जेब खबर सर टेकी पिशावर की ईटा टेस्ट दौरान ते नकल कौल पर महल नह कसा निवल शिवी जमशवी जिलो पंडुना सुबेता न मुंतकिल कवल द आइन खिलाफ वर्जी दा मुशीर इतलात बैरिस्टर सेव खबर तफसील पिशावर की ईटा टेस्ट दौरान ते नकल कौल पर महल नह कसा निवल शिवी पिशावर द खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ ज़िलों की द एजुकेशन टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन एजेंसी ईटा टेस्ट पर महल नकल कौन की न उम्मीदवार नवल शिवी चिपदिए के सलोरजिना कईम शामिल दी ईटा चारवाक वेची टेस्ट द मुख्तलिफ ज़िलों पर मरकज़ों की तरह सरा शिवेव और नकल कौन को आसान तो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आलात पर मरस्ता नकल कौल ईसा का वाला द खैबर पख्तूनख्वा द तालीम महकमे लमखे निवल शिवे टोल उम्मीदवारान बांधी د یو کال لپاره د امتحانونو د برخې اخیستو پابندي لګل شوې زم شوي ضلعو فنډونه صوبې ته نه منتقل کول د عین خلاف ورزي ده مشیر اطلاعات بیرسټر صاحب د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسټر ډاکټر محمد یوسف ویلي دي چې د زم شوي ضلعو فنډونه صوبې ته نه منتقل کول د عین خلاف ورزي ده هغه ویلي چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا وفاق ته په دې اړه یو خط لیکلی دی خو تر اوسه پورې وفاق په دې اړه خاموشه دی مشیر اطلاعات ویلي چې د انضام نام نه پس قبایلي ضلع باقاعده د خیبر پښتونخوا برخه ګرځېدلې دي نو د هغې ترقیاتي فنډونه هم صوبې ته منتقل کول پکار دي ډاکټر صاحب دا هم ویلي چې دهشتګردي یوازې یو صوبې نه ده دا د ټول ملک مسله ده او د دې مخنیوي لپاره ځمځلي معاشي لیاسه مضبوطول ډېر ضروري دي هغه زیاته کړې د وزیر اعلی سردار علي امین ګنډاپور په مشرۍ صوبایي حکومت زم شوي ضلعو کې تعلیم صحت اور انفراسٹرکچر ته خاص توجه ورکوي نو وفاق د زر تر زر فنډونه صوبې ته منتقل کړي داسې مزید اپډیټس لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ